یو نصیحت دلته هغه ټولو ته چې کور کې د که ته روري دا شی نن ډېر زیات شی دی کور کې که ته مشر روري که ته پلاري که ته ترهی مامای هر څوک یې مشر یې ستا ماتحت څوک شتي په دې دا فرق واضحه که چې هلک څه ته وایي او جنۍ څه ته وایي سړی ما ته وایي چې دې ته ضرورت څه راغی دې ته نن سبا ضرورت راغی خصوصا پښتانه چې هغه په دې مشهور چې د هغوی سړي داسې دي او د هغوی سړي داسې هغوی ته اوس ضرورت دی چې دا فرق خپلو کشرانو ته وښایي د برکت د ټیک ټاک برکت د فیسبوک د یوټیوب د سندرو د ډمتو فرق کور کې واضح کول پکار دي چې هلک داسې جنۍ داسې وړې وړې خبرې نوټ کول پکار دي دا ته زه د ورور نصیحت کوم لکه اوس ته وینې ستا زوی یا ستا کشر ورور دا ویښته ډېر منګزوي را منګزوي حالانکې دې کې څه عیب شتي نشته خو ډېر پورې نښتی دی دا بعض هلکان که تاسو لیدي خصوصا دا چې نوي نوي ځواني نو دا سونډې که معمولي داسې ویښته دلته راشي دی بیا برش راوالي داسې او بیا داسې دی دلته پوه که وایي دا قیسې په سړو پورې مزه نه کوي یو پیر دی ویښته منګز کړو صحیح ده دو پیری دی منګز کړو صحیح ده خو دا په مخه چې ته پورې نښتې او سونډې کته به راکوې دا مزه نه کوي دا تربیت کول دي چې سړی څه ته وایي او ښځه څه ته وایي بار بار نښتی دی چې دا خو زما دا جامې دا ګونجې شوي او دا او دا د دې سره دا رنګ نه لګي او دا دې سره نه لګي دلته دی پوه کول غواړي چې ګوره دا قیسې په هلکانو پورې خوند نه کوي دا د هلکانو قیسې نه دي کله به ستا جامې ګونجي کله به رنګ د پرتوګ او د کمیس لږ فرق لري کله به د ټوپۍ رنګ او د کمیس لږ جدایي دا تربیت کول دي کیدای شي یو سړی ما ته وایي چې دا ته څه خبرې کوې خو زه تا ته دا ووایم دقه وړې وړې خبرې په کار راځي دا وړې وړې خبرې دا ته چې ماشوم ته وایې که نه ها دا ګورې د هلکانو چل نه دی د سړو نه دی دقه خبره د ده په ذهن کې پرېوځي او که ته دا ووایې چې نه زه ورته صبر کوم چې کله دی مکمل هغه بل طرف ته واوړي پرونی چې موږ بحث وکړو که مکمل هغه طرف ته واوړي بیا به ورسره نصیحت وکړم بیا نصیحتونه نه کېږي بیا چې را پیدا یې کیا ګټه خبره ده نو الله دې زمونږ د ځوانانو حفاظت وکړي دغه شان میندو ته دا نصیحت دی چې هغوی به جنکو ته که هغه لوڼې دي که خویندې دي هغوی ته به وایي چې دا د سړو کار دی دا د زنانو کار دی الله دې زمونږ ځوانانو هلکانو جنکو ته هدایت وکړي او الله دې زمونږ ځوانان د نشو تماشو او فحاشیانو نه وساتي یعدهم ویمنیهم وعده کوي شیطان د دوی سره د څه وعده ورسره کوي نه وعده ورسره امیدونه خبره خو روانه بارک الله فیک وعدې د څه ته به کامیاب شي ته به مخکې لاړ شي ته به داسې ته به لکه ستاسو لپاره مثال درکړه ته یو ځای ته لاړې تجارت کول غواړې اول ته داسې ملک ته لاړې چې هغه ملک آزاد دی او ستا ګیره ده او تا پنسي د ګیټو نه بری دي او په سر دې ټوپۍ ده یا پکول دی یا رومیال دی دیزی که اوس شیطان به تا ته دغه راچوي چې بھئی دا ترتیب دا دلته نه چلیږي او که دا ترتیب ته کښېنو بیا جومات کې کښېنه او خفه به هلی شي چې کله یو سړی دین ته خپل نسبت کې هغه هم دا قیسې نن سبا کوي نو دی به تا ته څه وایي چې که تا لږ دا حالات خپل بدل کړو نو ستا به هم حالات بدل شي او دا خبرې به ستا ذهن ته راچي داسې به وشي او دنیا به راته میلاو شي او دا وعدې او دا لوزونه او دا قسمونه آدم علیه السلام ته قسم نه و خوړلی وایي زه ستاسو خیر خوا یم او وایي دې ونه کې کمال څه دی همیشه به پاتې شي خو صرف ورنږدې خو شه که نه دغه شان ما تا ته وایي ته لږه دا ګیره خو وړه که که نه بیا ته کامیابي وینه مطلب بیا ته تباهي وینه لکه دا پنسې راکته که مړه
او د دین دا ټیکه یوازې تاسو اخیستې دی یاره پلاني مولوي صاحب ته وګوره پلاني ته وګوره هغه خو پکې دا چل نه کوي ته لږ دا حرام خو وخورئ او 2 روپۍ ته بیا وګوره چې څنګه کامیابي دې خبرو کې چېرته رانه شي ځکه الله وی بیا ویمنیهم او امیدونه اچوي دوی ته وما یعدهم الشیطان الا غرورا او وعده نه کوي د دوی سره شیطان مګر د دوکي اولئک مأواهم جهنم دا کسان زی د دوی جهنم دی ولا یجدون عنها محیصا او نه به مومي د هغې نه زی د تیښتې الله دې ته موږ ټول ازاد کړي والذین آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک سندخلهم جنات زر ده چې داخل به کو دوی لره جنتونو ته تجري من تحتها الانهار چې بهیږي به لاندې د هغې نه ولې خالدین فیها ابدا همیشه به یې په هغې کې همیشه الله دې موږ ته او زموږ مور او پلار ته نصیب کړي وعد الله حقا دا وعده د الله ده رښتینې ده ومن اصدق من الله